یوه لویشت خاوره څوک لاندې کوي هم د هغه په حق کې به موږ داسې برخورد کوو لکه زموږ ټول هېواد چې لاندې کوي. موږ به هېڅکله هم د اسلامي او ملي منافعو پر خلاف چاته تسلیم نه سو. نقض دی، اشغال دی، اوس هم د چا لخوا؟ د امریکایانو لخوا. مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه په تازه د سمې سادات او نورو دشمنانو په اړه په یو مرکه کې سختې څرګندونې کړي. مولوي محمد یعقوب مجاهد د ملي بیرغ په اړه هم غږېدلی. دا چې ملا یعقوب د سمې سادات او د هغه د ملګرو په اړه څه ویلي، همدارنګه ملا یعقوب د ملي بیرغ په اړه څه ویلي، که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي په کورنیو چارو کې بهرنیانو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوو. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په هیواد کې د اسلامي امارت د قوانینو په خلاف غوښتنې هیڅکله نه منل کیږي. ښاغلي مجاهد همدارنګه ویلي دي د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتنې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې دي د سرپرست حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. د ښاغلي مجاهد په باور د ټولګډونو حکومت جوړېدل، د نجونو زده کړې او د بیان ازادي د افغانستان کورني مسایل دي او نړۍ باید په دې مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد لونیوز ته وویل په داخلي مسایلو کې موږ خارجانو ته دخول نه ورکوو. دا چې ستا د حکومت ډول څنګه وي، په څنګه شکل وي، څوک باید په حکومت کې وي او څوک باید په حکومت کې نه وي، د تعلیم سلسله دی باید څنګه وي او همداسې د بیان ازادۍ په هکله ته باید څنګه رفتار وکړې. په مجموع کې زموږ پالیسي له وخت څخه دا پاتې سوې ده، باید افغانان پخپله په دې هکله تصمیم ونیسي. ښاغلی مجاهد د امریکا د متحده ایالتونو پالیسۍ ته په نغوتې سره وایي دمګړی دغه هیواد له اسلامي امارت سره د ملګرتیا نه بلکې د دښمنۍ پر مسیر روان دی. نوموړی له امریکا هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکې په جریان کې ژورنالیست مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د تښتېدلي جنرال سمې سادات عکس ورښکاره کړ. ښاغلي مجاهد د سمې سادات په هکله وویل هر هغه څوک چې په هیواد کې شومي اهداف لري او د افغانستان د اسلامي امارت د له منځه وړلو هڅه کوي هغه زموږ دښمن دی او موږ یې د سر په بیه مخه نیسو. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په افغانستان کې یو ځل بیا د اسلامي امارت خلاف شومو اهدافو ته ورسیږي. همدارنګه د مرکې په جریان کې مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ انځور ورښکاره کړل سو. مولوي محمد یعقوب مجاهد د ملي بیرغ په هکله وویل دا بیرغ راته ځکه محترم دی چې کلمه پکښې لیکل سوې او زموږ د زیاتره افغانانو د خوښې بیرغ دی، خو تر ملي بیرغ راته سپین بیرغ زیات ارزښت لري ځکه دا زموږ محمدي بیرغ دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد همداراز له ایران او پاکستان سره د سرحدي نښتو په اړه وایي د خپل خاورې او د خپل هیواد دفاع د سر په بیه کوو. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان پر سپېڅلې خاوره افغانان وځوروي. د خپلې خاورې او د خپلو افغانانو دفاع د سر په بیه کوم. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.